تور دنن وهرا خیجا غرو گړنګ وهرا خیجا لاچ لونګ وهرا خیجا اوس کومه کړنګ وهرا خیجا یار مې د پلو لو کوي ګوتری بینا او د تور شړنګ کې کو د شوي وي نه د حجرې نه د کالا شوي تور زن پس پختون پس شوي او کپه میون کې شهید نشوي ګران لالي بې ننګۍ لدې ساتما یو خس نظر په مسافر کا خیر تو متنا ور پسر کا بیا پیدا ټول کله خبر کا او جانان تور صادر پسر کا ځان مرور کچ جرګ درولېګما جانان ترا تیا دیږي زمانت کله هېرېږي زما پسترګو کې غړېږي کب مې یو سات هېرېږي خدای مې د هیر کې دا لوستلي کتابونه وایي زه چې ځو کابل ته دواړه اوبه کوسیالې طالب پیزوانو اخلم ځان له شملګې یا زه چې ځو کابل ته دواړه اوبه کوسیالې طالب پیزوانو اخلم ځان له شملګې طالب پیزوانو اخلم ځان له شملګې کسوک خفا کسوک رضائی کپ جڑا کپ خندائی پزوڑ پڑھنے کی بیائی او چی خویند کی نی رونستائی چی رون کی نی خویند بلور کوینا راشے ناری پلوی خیبر کئی اختر کی جوڑ یو بل اختر کئی پس پلنوی مات نظر کئی او کور کوئی ورلمی ور کئی سپینی پکڑی را پسیزی خونڑی شوما چی دا دادا دا ملک نزیوائی پختو نشنا دا ملک نزیزار دے پا بیا بیا دا ملک نزی او سوک پر ازا دا ملک نزی یا دیر غریب شیا دا یار دا غمزینا زلل مستی را کئی علما لاس لبنگڑی را کئی علمانو بس خوشحالی را کئی علما مبارکی را کئی علما دتو متنو سر یار قبول کړما دا سلامي لبي ور زملي بنه دی وی وی جانان زما دا سلامي لبي ور زملي بنه دی وی وی جانان زما لی بنه دی وی وی جانان زما او خوگ جانان مسافرا زما دسوی جون سهرا زما سپریا زما اخترا او کلی تراشد زړه د چمګاوړ ماشومان ټول دی یادوینا بیا بختور میاش ختمیږي ډیر مینان به یوځای کیږي نوی جامې ګنډلې کیږي او خلک اختر ته خوشحالیږي زه د حجرې په ګوټ کې اوښکې